سلام ګران لیدونکو، د نن ورځې څو تازه مهمه خبرونو ته ښه راغلاست. آصفه منګل د آی اس آی پر دفتر موټر بم برید کړی دی. تېره ورځ د بلوچستان په نوشکي سیمه کې د بلوچ ازادي غوښتونکي غورځنګ لخوا د بریدونو پیل د یوې ځانمرګې بریدګرې آصفه منګل له لوري وشو. هغې د آی اس آی په مرکز د موټر بم په وسیله برید وکړ. آصفه منګل د نوشکي د قاضي آباد اوسیدونکې وه او په 2023 کال کې چې 21 کلنه وه د بي ال اې د مجید بریګیډ له واحد سره یو ځای شوې وه. د بلوچستان چارواکي وایي چې اوس وضعیت عادي شوی دی. آصفه منګل د بلوچ ازادۍ پوځ په ځانمرګو بریدونو کې تر ټولو پیژندل شوي ښځینه غړې ګڼل کیږي. په همدې حال د بلوچستان اعلی وزیر ویلي چې د بلوچ ازادي غوښتونکو رهبران په افغانستان کې دي، خو افغان حکومت تل دا ډول ادعاوې ردوي. هوایي ځواکونو واورو کې بند پاتې کسان ژغورلي. ملي دفاع وزارت وایي د بدخشان ولایت ارغنج خوا ولسوالۍ شیوا سیمه واورو کې بند پاتې 4 تنه د هیواد هوایي ځواک له لوري په بریالیتوب سره وژغورل شول. سرچینې زیاته کړې چې د ژغورنې عملیات د ام آی 12 روسي ډوله هلیکوپټرې په وسیله ترسره شوي. ویل شوي یاد کسان له یادې صعب العبوره سیمې څخه د ولایت مرکز ته انتقال شوي او دا مهال روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ دی. ایران وايي موږ د مقابلې او غچ اخیستنې لپاره بشپړ چمتو یو. د ایران د وسوالو ځواکونو لوی درسیز عبدالرحیم موسوي وايي د غچ اخیستنې غوښتنه تر 13مې ورځې پاتې ده او تر ټولو کوچنۍ تېروتنه به موږ ته د اقدام بشپړ واک راکړي. نوموړي زیاته کړې چې د مقابلې او غچ اخیستنې لپاره چمتو وي. د ایران لوی درسیز عبدالرحیم موسوي ویلي موږ یوازې د بریا په اړه فکر کوو او د دښمن له ظاهري زور څخه هیڅ ویره نه لرو. هغه همدارنګه وویل نړۍ به د ایران بله څیره وویني. هغه مهال به امریکایان په امنیت کې نه وي او د سیمې اور به امریکا او د هغې ملګري وسوځوي. د بلوچستان په واشک ولسوالۍ کې د حکومتي ادارو پر تاسیساتو برید شوی دی. چارواکي وایي بریدګرو څو حکومتي ودانۍ وسوځولې او ګڼ رسمي موټرونه یې له ځانه سره وړي دي. د راپورونو له مخې د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ د ډزو تبادله لا هم روانه ده. تر اوسه د دې بریدونو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویل شوي. هند د راتلونکي مالي کال لپاره افغانستان سره د پراختیایي مرستې کچه لوړه کړې. د هند حکومت د راتلونکي مالي کال بودیجه کې له یو شمېر ګاونډیو هیوادونو سره خپلې پراختیایي مرستې زیاتې کړې دي. هندي رسنیو راپور ورکړی چې په دې لړ کې د افغانستان، منګولیا، نیپال او سریلانکا په څېر هیوادونو ته ځانګړې شوې بودیجه د پام وړ پراخه شوې ده. د هندزي نیوز رسنۍ د راپور له مخې د افغانستان لپاره ځانګړې شوې مرسته له 100 کروړو څخه 150 کروړو روپیو ته لوړه شوې ده. د راپورونو له مخې په نوې بودیجه کې د افغانستان د ونډې زیاتوالی د هند لخوا په هیواد کې د پلي کېدونکو نوو پروګرامونو او پروژو ښکارندویي کوي. خو له بل پلوه بیا له بنګلادیش سره د ترینګلو اړیکو له امله ځانګړې شوې بودیجه کمه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستان سره تر کړکېچ وروسته په وروستیو میاشتو کې له هند سره د افغان حکومت اړیکې خورا پراخې شوې دي. هند په تېره 2015 کال کې په کابل کې د هند ماموریت د سفارت تر کچې لوړ کړ. خیبر امن جرګې په خپل وروستۍ ناسته کې ایالتي حکومت ته خبر ورکړی چې له پښتنو سره د کړو بد چلند له امله بخښنه وغواړي. که نه نو دوی به د خپلو حقونو د غوښتلو لپاره د اسلام آباد په لور پراخ لاریون پیل کړي. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر سهیل اپریدي پر خپله ایکس پاڼه د دغې جرګې د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي پښتانه په تکراري ډول خپلو مینو جبري بې ځایه کېدو ځپلي. ایالتي حکومت او ټول هغه لوري چې د پښتنو قربانۍ په ملنډ نیولې باید سمدستي بخښنه وغواړي او خپل سپکاوي کوونکي څرګندونې بیرته واخلي. د دوی په وینا دا ځل به پښتون قوم په سوله ییز ډول د اسلام آباد په لور مخه کوي تر څو له هغو کسانو څخه چې پر ریاست قبضه کړي د امن او په عزت سره د ژوند کولو حق غواړي. اسرائیل امریکا ته ویلي ایران به د توغندیو له پروګرام څخه لاس وانخلي. د اسرائیلو دوله شبکې راپور ورکړی د دغه هیواد امنیتي چارواکو امریکا ته خبرداری ورکړی چې ایران ښایي د اټومي وسلو په اړه محدود نرمښت وښیي او د توغندیزو وړتیاو او د سیمه ییزو نیابتي ځواکونو له پروګرام څخه به شاتګ ونه کړي. د راپور له مخې د اسرائیلو د پوځ لوی درسیز ایال زمیر تېره اونۍ واشنګټن ته په خپل سفر کې د امریکا له لوړپوړو پوځي چارواکو سره لیدنه کې د ایران لخوا د بالستیک
بالستیک توغندیو د پروګرام د بیا رغونې د هڅو په اړه معلومات شریک کړي دي. همدارنګه د اسرایلو امنیتي چارواکو امریکا ته خبرداری ورکړی د هغه څه په لور چې دوی د ایران سره بد تړون بولي حرکت ونه کړي او ټینګار کړی چې تهران هڅه کوي د تکتیکي امتیازونو په ورکولو سره واشنگټن تیر باسي. د اسرایلو د دفاعي چارواکو په وینا دوی د هر منل کیدونکو تړون لپاره 3 شرطونه وړاندې کړي دي. د اټومي پروګرام نشټوالی، د بالستیک توغندۍ نشټوالی او د نیابتي ځواکونو د ملاتړ پای ته رسول. اوچا وايي په افغانستان کې نږدې 14 میلیونه کسان اوبو او حفظ الصحې ته د لاسرسي لپاره لاسنیوي ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یعنی اوچا وايي اټکل کېږي چې په 2024 میلادي کال کې به په افغانستان کې 15.9 میلیونه کسان اوبو او حفظ الصحې ته د لاسرسي لپاره مرستو ته اړتیا ولري. د ملګرو ملتونو د ادارې د یکشنبه په ورځ په ایکس پاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې دغه کسانو د لاسنیوي لپاره 1.3 میلیونه ډالر بودیجې ته اړتیا ده. په بیان کې زیاته شوې د کډوالو پراخې بیرته ستنېدنې، وچکالي، ناروغۍ لکه کولرا او همدارنګه سیلابونه او زلزلې اوبو او حفظ الصحې ته لاسرسی اغېزمن کړی دی. اوچا همدارنګه ویلي چې د ټول افغانستان د ارزونې له مخې تیر کال 85 سلنه کورنیو لږ تر لږه یو چاپیریالي خطر تجربه کړی، حال دا چې دا شمیره په 2040 کال کې 80 سلنه وه. اوچا زیاتوي چې هغه کورنۍ چې د څښاک او حفظ الصحې لپاره اوبو ته لومړیتوب ورکوي له 60 سلنې څخه 10 سلنې ته لوړ شوي دي. ملګري ملتونه د مالي سقوط سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتریش په یو رسمي لیک د نړۍ هیوادونو ته خبرداری ورکړی چې دغه نړیوال سازمان د نږدې مالي پرځونې له جدي خطر سره مخ دی. د نوموړي په وینا د غړو هیوادونو لخوا د حق العضویت پر وخت نه ورکول د سازمان مالي وضعیت تر ټولو لویه ستونزه ګرځېدلې ده. ګوتریش ویلي سربیره پر دې هغه سخت بودیجوي قانون چې له مخې ملګري ملتونه اړدي نه مصرف شوي پیسې بیرته ورکړي د سازمان د مالي انعطاف مخه نیسي او د فعالیتونو پر دوام مستقیم منفي اغیز کوي. چارواکي خبرداری ورکوي چې که ژر تر ژره د بودیجې ستونزې حل نشي نو ملګري ملتونه بل جدي محدودیتونو سره مخ شي او ښایي د سولې ساتنې، بشري مرستو او نړیوالو ماموریتونو ګڼ پروګرامونه ټکني شي. پر اوکراین د روسیې په تازه بریدونو کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي.